د لایټ فیسبوک مینوالو ته بد خبر. مخکې له دې چې پوره معلومات له تاسو سره شریک کړم، که تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي وئ، چینل به سبسکرایب کړئ، څنګ ته به یې زنګله مو وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. له تیرو څو کالونو راهیسې د اپلیکیشن مشهورو شرکتونو د نورو اپلیکیشنونو ترڅنګ لایټ بڼه هم وړاندې کړې وه، تر څو خلک وکولای شي چې په کمزوري انټرنیټ هم د اپلیکیشن انسټال کړي. په دې برخه کې فیسبوک د عمومي اپلیکیشن ترڅنګ یو لایټ ورژن یا بڼه هم درلوده چې په ډیر کم انټرنیټ یې هم کار کوله. خو د فیسبوک د لایټ بڼه کارکوونکو لپاره اوس بد خبر دا دی چې دا شرکت خپل فیسبوک لایټ ورژن اپلیکیشن ډیر ژر په ټوله نړۍ کې بندوي. د معلوماتو له مخې د فیسبوک مسؤلینو په برازیل هیواد کې خپلو کارکوونکو ته پیغام لیږلی دی چې دوی په برازیل کې نور خپل یعنی د فیسبوک لایټ اپلیکیشن بندوي. همداراز له برازیل وروسته به بیا دا لایټ ورژن په ټوله نړۍ کې هم بند شي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په راتلونکو ورځو کې به د ټولنیزو رسنیو د مشهور شرکت د انډرایډ او آیفون کارکوونکو لپاره د خپل اپلیکیشن لایټ بڼه بنده کړي. د فیسبوک اپلیکیشن لایټ بڼه له بندولو وروسته به په ټوله نړۍ کې د انډرایډ او آیفون موبایل کارکوونکي یوازې د فیسبوک عمومي اپلیکیشن وکارولی شي. د یادولو وړ ده چې د فیسبوک د عمومي اپلیکیشن ترڅنګ د فیسبوک لایټ اپلیکیشن بڼه هم په ټوله نړۍ کې تر 1 میلیارډ زیاتو کسانو ډاونلوډ کړی ده. دا 1 میلیون یوازې هغه کسان دي چې د لایټ ورژن یې په خپل انډرایډ موبایل کې ډاونلوډ کړی وو. د آیفون کارکوونکي له هغې پرته دي. همداراز د فیسبوک عمومي اپلیکیشن بیا یوازې په ګوګل پلی سټور کې تر 15 میلیارډو څخه زیات ځلې ډاونلوډ شوی دی. د فیسبوک اپلیکیشن یو له هغه اپلیکیشنونو څخه دی چې تر ټولو زیات ډاونلوډ شوی او ډیر کارکوونکي لري. همداراز د فیسبوک عمومي اپلیکیشن بیا یوازې په ګوګل پلی سټور کې تر 15 میلیارډو څخه زیات ځلې ډاونلوډ شوی دی. د فیسبوک اپلیکیشن یو له هغو اپلیکیشنونو څخه دی چې تر ټولو زیات ډاونلوډ شوی او ډیر کاروونکي لري. زه خو په دغه لایټ فیسبوک داسې عادت یم، هغه اصلي اپلیکیشن یې ولاکه خوند راکوي. ستاسو په نظر لایټ اپلیکیشن آیا بند شي؟ هو که نه؟ که معلومات مو خوښ شوي وي چینل به سبسکرایب کړئ، څنګ ته به یې زنګله مو وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. نو تر بلې ویډیو په پاک رب سپارم، که وخت درته غواړم د خدای په امان.